اویس د کومې جینۍ په وجه قتل شو او د کومې جینۍ سره یې مینه لرله او څه کارونه یې ورسره کول، دا ټول حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ وئ. دوستانو، اول خو باید یوه ضروري یادونه وکړم چې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. دوستانو، دا چې تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې دا مسله بیخي ډېره شوې ده او ډېر خلک په دې باندې غږیږي او دا پوښتنه ورسره پیدا ده چې اویس ولې قتل شو. دا چې تاسو ته خو معلومات وشول چې اویس د یوې جینۍ په وجه قتل شو، نو دا جینۍ څوک ده او اویس څه رابطه ورسره لرله. دوستانو، تاسو ته به معلومات وي چې اویس اصلي قاتل الیاس دی چې د اویس د خور خاوند و او همدارنګه د ده سره یو بل کس و چې زین العابدین او اسد نومیدل. زین العابدین د هغې جینۍ ورور و د کومې په وجه باندې چې اویس قتل شو. نو اوس دغه جینۍ چې ده دا د زین العابدین خور وه او 14 یا 14 کاله عمر یې لرلو. اویس به داسې کول چې د خپل کور د بام په سر یوه کوټه وه، هغه کیمره کې به د مطالعه کوله، سټډي به یې کوله او له هغه ځای نه به یې د دغې جینۍ سره ملاقاتونه کول او دغې جینۍ ته به ایخوا دیخوا کېده. بالاخره دا چې اویس هم ځوانۍ کې و، نو د ځوانۍ په نشه کې په دې جینۍ باندې زړه بایللی و او ده به هر وخت دغه حرکات کول، که څه هم څو ځله د کورنۍ د غړو لخوا پوه شوی و چې داسې حرکات مه کوه، دا پښتو ټولنه او معاشره ده او په دې کې خلک داسې نه کوي، خو ده بیا هم خپله ځواني وه او د دې کار راونه ګرځېده. بالاخره د همدې جینۍ سره د مینې او عشق په وجه نوموړی قتل شو. دوستانو، په دې باندې خو هر څوک پوهیږي چې داسې کار خو ښه کار نه دی، خو د قتل کار هم بیا د اسلام له نظره ښه کار نه دی، ځکه چې باید اویس پوه شوی وی او له ده سره خبرې شوې وی، یا خو ورته جینۍ وده شوې وی او یا هم دی ترې راګرځول شوی وی. داسې نه چې صرف په یو ځل لیدلو باندې قتل شو او شهید شو. اویس یو ډېر ښایسته ځوان و، په زندګۍ کې به یې ډېر ارمانونه لرل او دا به هم یو ارمان و چې د دې جینۍ سره واده وکړي، خو بالاخره نوموړی د خپلو رشته دارانو له لورې قتل شو. امید لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.